هغه اسرائیل دونه نقصان نه ورسوي مسلمانانو ته، هغه اسرائیلو به دونه نقصان نه ورسولی دین اسلام ته لکه ما او تا چې څونه ورسو. که سیاسي خلک په هغې کې دي ټیک شوله که نه، سیاست یو طرف ته کېده. که په هغې کې چېرته مذهبي خلک دي دا مذهب یو طرف ته کېده په دې وخت کې. نن سبا د یکدحتۍ ضرورت دی ما او تا ته، د یو موټی کېدلو ضرورت دی چې ما او تا را یو شو، ځکه کفر ټول یو شوی دی، داسې یو شوی دی. مسلمان د هغو په مقابله کې دی، مسلمان د هغو په نشانه باندې دی، دین اسلام د هغو په نشانه باندې دی او دین اسلام ته هغو خپله اسلحه فټ کړې ده. نو که اوس ما او تا راغونډ نه شو، اوس ما او تا د خپل سیاستونه او ما او تا د خپل اختلافات یو طرف ته کېنښودل، نو کله به راغونډېږو؟ کله به دغه سیاست چې ما او تا ترې فایده وانهغستله نقصان یې راورسو، دا داسې سیاست دی زما او تا ده. دغه سیاست به ما او تا کله یو طرف ته کړو چې دغه مسلمانان مدد وکړو. دغه سیاست او دغه اختلافات دا به ما او تا کله یو طرف ته کړو چې ما او تا یو موټی شو، ما او تا د خپل دین اسلام حفاظت وکړو، د خپل مسلمان حفاظت وکړو. ټیک شوله؟ نو دغه درخواست دی، دا پروپیګنډې مه کوئ. ټیک شوله که نه؟ قسما قسم په سوشل میډیا باندې مونږ اورو څوک یو سوی غول خوري بس لګیا دي دا خلک د څه نه خبر نه دي چې هلکه دا څونه غټ کار دی خلکو وکړو لاړه، څوک په یو شان ته ټاپې لګوي، څوک په بل شان ته. د دغه قسمونه قرارېدل پکار دي، د دغه خلکو په څه طریقه باندې حمایت کېدلی شي هغه کول پکار دي، که د سوشل میډیا په لاره باندې، که په هر قسمه لاره باندې. ټیک شوله که نه؟ د دغو حمایت کول پکار دي، د دغو دپاره اواز اوچتول پکار دي. تاسو ته مایي سیاست یو طرف ته کېدی. ګوره یاد وساتئ که نن ما او تا مسلمان را یو ځای نه شو، ما او تا نن یو موټی نه شو، نو ګوره داسې موقع بیا چېرته نه راځي چې ما او تا به یو ځای شو. د دغه خلکو خو دا کوشش دی چې مسلمانان جدا جدا کړي د یو بل نه. مسلمانانو په منځ کې د نفاق هغه کم تخم چې دی هغه وکري، د مسلمانانو په منځ کې د اختلافاتو هغه تخم وکري. د دغه خلکو دغه محنت یو کامیاب دی پکې. مسلمانان د هغو د دغه محنت شکار شوی دی، مسلمان د هغو د هغه پروپیګنډې او د هغو د سازش شکار شوی دی. ټیک شوله که نه؟ دغه سازش ختمول غواړي، دغه پروپیګنډه ختمول غواړي. لکه څنګه د پیغمبر علیه صلات وسلام په دور کې پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله یې دې کوشش کړی دی چې د دې یهودیانو عیسایانو دا پروپیګنډې ختمې کړلی شي. بیا صحابه کرامو په خپل دور کې دا کوشش کړی دی چې د دې یهودیانو عیسایانو دا پروپیګنډې او سازشونه ختم شي. همدغه رنګې ما او تا ته پکار دي چې ما او تا اوس راپاسو او د دوی دا پروپیګنډې د دې دا کوم زنځیرونه چې دا وشلو ما او تا، او دا به هله کېږي چې ما او تا را یوځای شو، ما او تا یو موټی شو. زمونږ په خپل کور کې د خپل پلار او ورور سره نه لګي. د څه د وجې نه؟ د سیاست د وجې نه. هلکه دا یو ورور په یو پارټۍ کې دی، بل په بله پارټۍ کې دی. ټیک شوله که نه؟ که دا یو ورور د فلسطین دپاره آواز اوچتوي نو زه یې نه اوچتوم ځکه دا په بله پارټۍ کې دی. مثال په دا یو ورور مې په پی ټي آی کې دی، دی د فلسطین دپاره آواز اوچتوي، دی د مسلمانانو په حق کې آواز اوچتوي، او زه په بل مسلم لیګ کې یم یا زه په پارټۍ کې یم، نو زه به یې نه چوتوم وروره ځکه چې زما ورور زما مخالف